اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم امینوالو تاسو دا ساعت کتلی شئ زه کانجو ایرپورټ سره دا ساعت ولاړ یم دا د کانجو ایرپورټ ونې دي مینګورې ته روان وم لار کې یو ماشوم لاس راکړو بس ما ته ګاډی ودرو راسره ناست دی لار مې ته یو تپوس وکړو چې څه کوې نه د وی چې کانجو ته ځم وړوکی ته څه کوې چېرته روان یې زه کانجو ته ځم ځانه کبال ټولم کړه وړه نشته وړه پې وړه ته دا یو خبره بیا لږه تیزه وکړه ته کانجو ته ځې هلته کباړ ټولې مونږ کره وړه نشته وړه پې وړم ستاسو کره وړه نشته وړه پې وړې ښه ستا پلار زما پلار نشته مړ دی مړ دی کله مړ دی په څه وجه مړ دی د زړه بیمار و دا 2 میاشتې وشوې چې مړ دی مونږ کره وړو درک نه لګي ځانه کباړ له راغلم ښه نور وروڼه خویندې څونه دي یو وړوکی ورور او خور مې د مدرسه او سکول کې ښه صحیح او څه ماماګان ترونه وغیره زه رانه جدا دي په سمه کې دي ښه په سمه کې دي مونږ له څه نه راکړه او تاسو په کوم ځای کې پاتې کېږئ دې بره بانډۍ کې بره بانډۍ کې ښه بره بانډۍ کې دغه ځای کې خو کوڅو نمبر هم دي که نه په کم نمبر کوڅه کې پاتې کېږئ دا زه چې اوس تا ته مې لاس اشاره کړو دی چې دا سیده کوڅه ختله ښه دغه ځای کې کور یو خپل دی نه پردی دی 1500 روپۍ میاشت رانه دی ښه کرایي باندې سکول نه کې سکول کومه خو دا یو غریبۍ ته وګورم چې سکول نه خلاص شو ښه مور دې ژوندۍ ده که نه مور مې ګونګۍ ده په اشارو خبرې ښه چاړې ده ښه صحیح نو ته به اوس کانجو ته لاړ شي او هلته کې به کباړ ټول کې بیا پې ځان له وړه والې او خپلو ماشومانو ته مور ته به دغه کې لکه ویسې ښه صحیح بس مینهوالو زه په دې کې څه ویم الله تعالی لویه دنیا ده لوی نظام ده مختلف خلک یې پیدا کړي دي څوک څنګه دې ماشوم خبرې تاسو واورېدې چې دی اوس کانجو ته روان دی ما ورله په لاس کې دا بوتل هم ورکړی ته وګوره دا لاس بوتل وښه دا ما سره په لاس کې و دې کې سره لږ ډېر شربت پاتې و نو ما ورله ورکړو بیا مې ورته ووایې دا ګزار که نو دا وایي نه زه اوس هم کباړ ټولوم دا به زما سره وي نو څه به ووایم بس د الله تعالی ویش دی د الله تعالی دغه دی دا ورځې به ټول عمر یم نو خو نه بیا هم اوس ته سختې ورځې دي چې په دوی باندې تېرېږي حالانکې موږ سره خپل احساس هم شته ولې چې دا داسې نه خو چې کم از کم د دې په شانتې ورځې ما په ذات خود هم لیدلي دي نو دغه وړوکی دی او ستاسو فیصله ده ډېره مهرباني جي